أشكو إلى وأدمعي حر سكوب أشكو إلى الله الكروب وأدمعي حر سكوب ألول بالصبر الجميل وحكمة الدهر الدؤوب لا يا قلب لا تحزن على صحبي فقد لهم على صحب لهم جرم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو دوستانو، هیله لرم چې روغ جوړ به وئ. نن بیا د یو ډېر لنډ وروسته ستاسو په حضور کې دوستانو نوې ویډیو د کین ماسټر په باره کې ده. د کین ماسټر په باره کې د دې نه مخکې دوه ویډیوګانې موږ جوړې کړې وې. هیله لرم چې هغه ویډیوګانې مو کتلې وي او په هغې باندې مو ټرای او ازمېښت کړی وي. نو نن به ته د کین ماسټر په باره کې هغه درېیمه ویډیو ده چې همه ویډیو ده. او د دې نه مخکې چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي وئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د دې لپاره چې زموږ هره یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت رسي. نو راځئ چې څو ویډیو شروع کړو. نو کین ماسټر به تاسو یې راډاونلوډ کړی وي، چېرته نه مې راډاونلوډ کړی او اوس مې ګورئ زموږ تېرې ویډیوګانې وګورئ، په هغې کې تاسو ته موږ د کین ماسټر په باره کې پوره معلومات درکړي. نو را به شو کین ماسټر ته. نو کین ماسټر به تاسو کین ماسټر کولی وکړو دوستانو، انتظار وکړئ تر څو تاسو ته صفحه ایله شي. کله چې تاسو ته صفحه ایله شي دوستانو، تاسو به کین ماسټر کې دغه کلیک وکړئ، دلته به دغه انتخاب کړئ. کله تاسو دغه انتخاب کړله تاسو به دغه صفحه راوړي. دوستانو په دې کې به اول تاسو راشئ، په دغه ځای باندې کلیک کړئ، بیا باندې یو څو تصویرونه به راواخلئ. زه هم تصویران رااخلم چونکې ما دلته تیار راغوستي دي. نو کله چې تاسو دغه ځای تصویران راواغوست دوستانو، دغه یعنې دغه تصویران دي. د دې اپشنو په باره کې تاسو ته موږ مخکې معلومات درکړي وو چې درې اپشنې وي. دغه درې اپشنې وي چې دې په اړه کې تاسو ته مخکې معلومات درکړي وو. څلور اپشنې بلکې دغه څلور اپشنې چې دې په اړه کې تاسو ته مخکې معلومات درکړي وو. نو راځو اوس د نورو اپشنو په باره کې د معلوماتو په هکله پاتې شوي اپشن چې دغه دي، دغه یې دوستانو د دې باره کې تاسو ته معلومات درکوم. نو دغه یو بله دوستانو تاسو وینئ د دې باره کې معلومات به څه وي. دغه اپشن ته راځو چې دا څه د کار لپاره پکارېږي. دغه اپشن چې کوم دی دا چې کله تاسو ووایئ دوستانو، دلته تاسو وینئ دا رنګونه دي. تاسو غواړئ دغه سکرین تصویر په کوم شکل باندې کوي، ویډیو رنګ په کوم شکل کوي. دلته تاسو ووایئ دوستانو دلته چې دی دغه رنګ انتخاب دی، زموږ بل رنګ انتخاب او دغه انتخاب نو ساده کېږي دوستانو. تاسو وینئ ویډیو تصویر چې هغه ساده شو. هغه دوستانو لمونځ بیا د هغه نه وباسو دوستانو، وګوره بېرته رنګین شو. نو دغه اپشن چې دی فایده دغه وه. بس راځو بل اپشن ده چې هغه اپشن دغه دی چې دا اپشن څه ګټې لري. دا اپشن چې کله تاسو دوستانو دا تاسو ته د صفحې رنګ برابروي، نورې زیاتوي رنګ وګورئ دوستانو. دا یو چې کوم دی دا رڼا زیاتوي، دا دغسې وګورئ دوستانو. نو دا درېیم دوستانو دا دپاره دوستانو دغه اپشن. اوس راځو بل اپشن ته. دا اخري اپشن دا د څه لپاره دی؟ دا اپشن چې دی دوستانو تاسو وګورئ، دا چې دی د رڼا چې دی د خوښ رڼا چې دی کمزورې کوي. تاسو وینئ دوستانو دغه اپشن ګټې دغه وي. نو هیله لرم دوستانو چې ویډیو مو خوښه شوې وي. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د ویډیوګانې د نورو ملګرو سره نشر کړئ. دوستانو دغه ویډیو ته سابقیت کوئ، ځکه که دا ټول اپشنې تاسو وپېژنئ نو بیا به زه تاسو ته مختلفې ویډیوګانې جوړم په دې باره کې. د هر اپشن څخه به پکې کار اخلو. نو هیله لرم چې ویډیو مو خوښه وي. د بلې ویډیو پورې د الله په امان په مخه مو وخواه. تلقاهم وتقرأ سورة الإسراء.